او بیا چې په فرضو پسې سنتي نو هغې پسې فوراً ودرېدل واجب وي. ښه دا ذکر اذکار ته هم مه کښېنئ. دا خلک د مونځ نه پس کوي چې مونځ ختم شي. د فرض مونځ چې په حدیثو کې راغلی چې د فرض مونځ نه پس دعا قبلېږي او فرض مونځ نه پس اذکار دا پوره مونځ یادوي. ښه صرف فرض نه یادوي. تاسو چې دا څه کم قصه جوړه کړې چې فرض مونځ کې وروسته دا طریقه غلطه ده. چېرته نبي علیه صلات وسلام حضرت عایشه رضی الله عنها معارف السنن کې حدیث په دریم نمبر جلد کې 127 نمبر صفحه باندې په 8مه کرښه کې حدیث نقل کړی چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. حضرت عائشه رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام د اللهم انت السلام ونسیوان نه دی ناس د فرض نه پس فورا به سنت ته ودرېدو او داسې به ودرېدو فورا لکه په ګرمه ګټه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسي او فورا پاسي. دا طریقه غلطه ده. ښه د فرض نه پس چې وروسته دي سنتي لکه مخکې سنتي او وروسته فرضي نو په دغه کې به خبرې نه کوي. او که چېرته فرض وي وروسته دي سنتي نو بیا به فورا ودرېږي. دا طریقې ځان سره یاد ساتئ. تاسو وایئ چې فرض مونځ نه پس دعا قبلېږي. فرض دا ټول مونځ دی. دا سړی وایي چې فرض مونځ د مازدیګر مونځ د ماسپښین مونځ دی فرض دی نو صرف دا 4 رکعته فرض دي. دا نور مونځ پکې نشته. دا ټول مونځ فرض دی. دا خو صرف کیټګرۍ دي تا ته ښودلي چې دا سنت دي دا فرض دي دا واجب دي مستحبات دي دا ټول مونځ فرض دی.